अस्सलामुअलैकुम دیوال لرننګ اکیډمي مو په یو نوي درس کې هرکلی کوي. د انګریزي ژبې مختصر جملې مو پښتو ژبې ته ژباړلي دي کوم چې په روزمره ژوند کې موږ استعمالوو. نو راځئ دا جملې را سره زده کړئ. It is beyond my compass. دا زما د وس خبره نه ده. How is your life? ژوند دې څنګه تیریږي؟ Come after me. په ما پسې راځه. What is going on? څنګه چل دی یا څه روان دي؟ Shut the door after you. چې بهر وځي دروازه در سره بنده کا. Come with me. ما سره راځه. Did you get it or not? ته پوه شوې که نه؟ Do as I say. چې زه درته څنګه وایم هغه شان کوه. You finally did it. اخر دې خپله وکړه. Where did you get it? دا چرته و. He is lying. هغه دروغ وایي. Leave it to me. دا په ما پرېږده. That is what I wanted. پس ما هم دا غوښتو. Do not do that. داسې مه کوه. Get him out. دا بهر وباسه. What are you staring at? ته ته نیغ نیغ ګورې. I don't have that much time. زما سره دومره وخت نشته. It's raining cats and dogs. ډېر تیز باران وریږي. What do you want from me? ته زما نه څه غواړې؟ Any service for me? که زما لایق څه خدمتي. Whose mobile is this? دا موبایل د چا دی؟ I have gone through my pocket. زه بیخي کنګال یم. یعنی زما سره بیخي روپۍ نشته. Roll down the mirror. شیشه ښکته کړه. Roll up the mirror. شیشه اوچته کړه. یعنی که تاسو په ګاډي کې ناست یو استاد ته یا بل چاته وایي چې شیشه د ګاډي ښکته کړه یا پورته کړه نو دا قسم جملې تاسو استعمالولی شئ. I have nothing to do with it. په دې کې زما څه کار نشته. How may I help you? زه ستا څه مرسته وکړم یا زه ستا څه خدمت وکړم. Bring me a glass of water. ما ته یو ګلاس اوبه راکړه. Thank you very much.